السلام علیکم ګرانو ملګرو په دې هیله تاسو به ټول روغ جوړ او ارام اوسئ. لطیف مهربان یم بیا هم له یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ او ارام راته اوسئ. د ویډیو شروع کول نه مخکې له تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او ورسره کوم زما د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو تاسو مهرباني وکړئ یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ. ګرانو ملګرو زموږ ویډیو نننۍ چې دا د ډیلی موشن ویډیو هغه اولنۍ ویډیو چې ما کړې د هغه په تعقیب کې دومره ویډیو ده. که تاسو چیرې ما اولنۍ ویډیو نه وي کتلې نو تاسو فکر نه کوم د دې ویډیو نه تاسو معلومات واخلئ. تاسو د اولنۍ ویډیو وګورئ چې ما تاسو ته دا درته ښودلي چې ډیلی موشن څه شی دی او دا څنګه کار کوي که څنګه موږ او تاسو اکاونټ جوړولی شو. نن په دې باندې خبرې وکړو. دې سره اکاونټ خو م جوړ کړو. دې کې هغه د پیسو پیدا کولو آپشن یا له هغوی سره هغه پارټنرشپ موږ او تاسو څنګه فعال کړو چې موږ او تاسو د ویډیو مونټایزیشن فعال شي او چې څوک د موږ او تاسو ویډیوګانې وګوري نو هغې سره موږ او تاسو پیسې لاسته راوړو. سمه ده؟ نو ګرانو ملګرو تاسو خو به په اولنۍ ویډیو کتلې وي. تاسو به په دې باندې اوس پوه شوي وئ چې تاسو څنګه له ده سره اکاونټ جوړ کړل ډیلی موشن سره. سمه ده؟ اوس اکاونټ تاسو جوړ کړه. تاسو خپل اکاونټ کې ساین ان کړه. تاسو وګوره ښه لاندې راشئ دلته وګوره په نامه د بیکم ا پارټنر دی. سمه ده؟ بیکم ا پارټنر باندې به تاسو کلیک وکړئ. هغه نه بعد تاسو وګوره تاسو باید څه شی وکړئ. یو په یو زه تاسو ته ټول درته ښیم. ګورئ دلته چې کله راغله دلته به څه وکړئ مونټایز ویډیوز. سمه ده؟ ګوره له ډیلی موشن سره هم ویب سایټ مونټایز کولی شئ، هم بلاګ کولی شئ، هم خپل ویډیوګانې کولی شئ. دې سره چې څنګه موږ خپل بلاګ مونټایز کړو هغه ویډیوز تاسو ته جوړوم. تاسو به هغه هم انشاءالله وګورئ. بیا دلته هم چې فرض کړه مونټایز کلیک کړو څه به ورته وایي ګیټ سټارټډ به ورته ووایي. اپګریډ ټو پارټنر یعنې موږ غواړو چې پارټنر شو له ډیلی موشن سره. سمه ده؟ دلته ګوره دغه دوی پالیسیان او رولز او ریګولیشن او دغه شیان دي. سمه ده؟ دا به ټول تاسو راځئ لاندې دلته به چې کوئ اکسپټ ټرمز ورته وایي. سمه ده؟ اکسپټ ټرمز چې ورته وایي فقط ډیلی موشن څه شته کار لري دغه جګې تاسو ته کار لري نور شیان ته ډېر ضرورت نه لري. سمه ده؟ دلته اول عکس وګورئ کور فوټو باید تاسو باید 1920 پکسله په 1080 پکسله کې وي. دا تاسو ډېر په اسانه کولی شئ چې په څه کې جوړ کړئ په پینټ کې جوړ کړئ. سمه ده؟ اوس زه زما فرض کړه ما دلته یو ځای جوړ کړی دی. زه چې کوم هغه رااخلم دلته ورته اډ کوم. سمه ده؟ ګوره دغه ما ته ورته جوړ کړی دی. دا ورته دلته رااخلم زه یې ورته جوړوم ورته اډ کوم. سمه ده؟ دا ورته زه سیو وایم دلته هم زه راځم د پروفایل پکچر به هم زه ورته اډ کړم. پروفایل پکچر به یې فرض کړه د آینسټاین ورته راواخلم. سمه ده؟ دا خو مې ورته وکړم. دلته فرض کړه راځم ورته چې چینل نیم شی ورته مې فرض کړه کابل ویډیوز. سمه ده؟ کابل ویډیوز ورته مې چې دا دی بریف یعنې ډېر داسې مشخص معلومات کړئ خپل چینل باره کې ورته. زه ورته یم اټس فني چینل. سمه ده؟ ګوره اټس فني چینل. سمه ده؟ دلته راځئ ورته چې دلته به لږ ډسکرپشن ورکړئ لږ عمومي معلومات داسې ورکوئ لږ ذره زیات نظر والي هغه مشخص معلومات نه دلته به لږ زیات معلومات کوئ. This is a channel in which you would find very funny videos from all over the world. دا فقط یو مشخص یو شی به ورته ولیکئ. سمه ده؟ دلته ورته لنګویج انګلیسي ورته انتخابوئ، کنټري ورته افغانستان انتخابوئ. سمه ده؟ دلته تاسو کولی شئ خپل د فیسبوک ادرس هم دلته ورکړئ. فرض کړه زه راځم خپل فیسبوک ادرس ته څنګه دلته ورکړم. ګوره دغه زما فیسبوک ادرس دی یو آر ال دی دغه دې ځای نه رااخلم دلته څه کوم دلته ورته پیسټ کوم. سمه ده؟ دا پیسټ کول شو. دا به چې که موږ او تاسو ګوره دا ټول شو دا موږ او تاسو کوو سیو یې ورته ووایو. سیو یې کوو. وګوره تاسو دا تر څو چې سیو شي سیف شول. ګورئ دغه دی دا چې سیف شول. اوس څنګه شو د موږ او تاسو اوس د موږ او تاسو هغه پارټنر مونټایزیشن دپاره هغه آپشن د موږ او تاسو فعال شو. اوس موږ او تاسو له ډیلی موشن سره شو پارټنر شولو. اوس فرض کړه زه موږ او تاسو یو ویډیو اوس اپلوډوو چې اوس ګورو چې موږ ویډیو آیا واقعا مونټایز شوی دی که نه دی شوی. دلته فرض کړه زه ډاونلوډ ته زه راځم دلته زه راځم زه یو ویډیو ورته فرض کړه انتخابوم. ګورئ تاسو دغه ویډیو فرض کړه زه ورته انتخابوم. دا ما انتخاب کړه ورته تاسو وګورئ. ویډیو نوم به ورته وایم چې فرض کړه فني ویډیو. This is a funny video. سمه ده؟ دا به ورته انتخاب کړه. دلته کیټګري کې به فرض کړه موږ تاسو څه کې اچوو فني کې اچوو. کامیډي او انټرټینمنټ ورته انتخابوو. دلته موږ تاسو پلی لیست ورته اډ کولی شو. سمه ده؟ دلته پلی لیست به موږ تاسو ورته اډ کوو.
کریټ پلی لیست ورته ووایو. وایي ویډیو مو څه پوره نه ده خلاص شوې. خیر کریټ پلی لیست هر څه جوړ ته ګوره دلته وګورئ دغه موږ تاسو پبلش په کلیک کوم. اپلوډ اټ 100% پبلشډ پلی لیست به تاسو ورته جوړ کړئ. ټاګ هم ورته ورکولی شئ. فرض کړه فني افغاني ویډیوز دا یو ټاګ هم شو دلته. اوس ورته موږ ورته پبلش ووایو. پبلش شو ورته موږ ویډیو څه شو جوړ کړو. دلته راځو موږ شاید وګورئ که مونټایزیشن فعاله شوی که نه. وګورئ تاسو دلته مونټایزیشن اپشن چې دی ټیک دی. یعنې دا ویډیوز مونټایز شوی دی. دې اوس موږ تاسو کولی شو چې اډز وګورو. دغه ګرانو ملګرو ډېره اسانه طریقه او د دې اډز به زه تاسو ته وښیم. ګوره زه خپل یو چینل لرم په نامه دی لطیف مهربان. دلته سمه ده. ګوره دلته خپل نوم چینل سرچ کوم. ګورئ لطیف مهربان الریډي ما سرچ کړی دی. تاسو وګورئ دې باندې به کلیک کوو. دې باندې به کلیک وګورو چې دې کې اډز ښیي که نه یې ښیي راته. ګوره اډ دلته ګوره اډ کلیک ګورئ دا اډز دی. دغسې اډز درته راځي. دا اشتهارات دي. دا د که د موږ تاسو یوټیوب چینل هم مونټایزیشن یې فعاله شوی وي نو په یوټیوب چینل کې هم دغسې تاسو ته اډز راځي. ګرانو ملګرو دغه و نن موږ ویډیو یعنې څنګه موږ کولی شو په له ډیلی موشن سره خپل چینل مونیټایز کړو یا د هغه پیسو ګټلو آپشن ورسره فعال کړو. یو خبره ملګرو که تاسو غواړئ له ډیلی موشن سره ډېر پیسې وګټئ نو تاسو باید ویوز ډېر زیات وي. سمه ده. لکه که فرض کړئ یوټیوب کې تاسو 500 ویوز اخلئ دلته باید تاسو د $1-2 دپاره 1000 ویو واخلئ. سمه ده. لکه دا لکه یوټیوب دومره ډېر پیسې نه درکوي. اما یوټیوب نه بعد ډېر پیسې درکوي دا یې درکوي ډیلی موشن سایټ یې درکوي. نو دې سره دې ویب سایټ سره ګرانو ملګرو موږ کولی شو خپل بلاګ هم مونیټایز کړو. زه به تاسو ته په روان ویډیو کې هغه درته وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ له ډیلی موشن سره خپل بلاګ او یا هم خپل ویب سایټ مونیټایز کړئ. نو په دې هیله ګرانو ملګرو چې تاسو ویډیو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا تاسو ټول په خدای سپارم.